چې د کم انسانانو د نیکو اعمالو طول درون شي نو الله پاک جل جلاله باغی جنت ته بوځي او د کم انسانانو د بدو او د گناهونو طول چې درون شي هغوی به جهنم ته ځي او بعد به داسې خلق راشي چې نیکی او بدی به یو شانې وي نو چې یو شانې نیکی او بدی وي هغوی یو مقام د هغې ته اعراف ویلی شي هغوی به په هغې مقام کې پراتی وي او دا د الله پاک جل جلاله په علم کې ده چې دا به څومره زمانه پراتی وي په هغې کې خو لیکن یو وخت پر راشي چې دی به د دغې اعراف نه ووځي او جنت ته به داخل شي دې وجې نه احادیث مبارکو کې راغلی دي چې کم خلق په توحید باندې مړه شوي وي اگر کو گناهګار ولې نه وي عملی کمزوریان تینا ولی نوی شوی ٹک تا دا آغی گناہونو دا وجه نبو جہنم تلار شی خو لیکن یو وقت با دا سی راشی چی آغی با دا جہنم نا دا ایمان دا وجه نا اوزی و جنت تا با داخلی گی نو چی دا خلق جہنم نا راوزی و جنت تا داخلی گی نا دا اعراف والا چی مسلمانان دی خو گناہون یو شانی دی دا نیکو سرا دیبم جنت تلار شی او دلته د اعراف والا او د خبر او د مکالمې ذکر ده چې اعراف والا دیبو آوازو کی سکسانو ته چې دی به پیژني ځکه دنیا کې چې کم انسان څوک پیژني هغه به ګورې آخرت کې هم پیژني چې دا خو پلانې او دا ما سره محله کې پاتې کېدو دا ما سره په درس کې ناسو دا ما سره جماعت کې ناسو دا ما سره په ذکر کې مشغولو او ما سره په درس و تدریس کې ناسو نو آخرت کې بیم بے پیجنی لیکن دا سی علامات پہ وچ آغای با پیجنی دی آغای بد شکلونا دا جہنمینو شکلونا با بد بی تکتور بی او دا سی بوی لکا خارو کے چپٹ بی ناغی به ورته وایي چې تاسو خو چې کم جماعتو در سره په دنیا کې کم ډله مو او کم طاقت مو په دنیا کې او هغې طاقت خو تاسو څه بې پروا نه کوي د جهنم نه ونه ویستئ ځکه اوس خو مو دلته هغه طاقت نه چلی که نه او کم تکبر مو چې دنیا کې کولو او دا موی چې مونږ سره دا مالونه دي زمونږ اولاد ده مونږ سره جیداد ده مونږ سره اسلحه ده نو هغې کارونو خو تاسو د جهنم نه ونه ویستلی چې کم متکبر کولو په دنیا کې او بل دا کم خلق چې اوس مؤمنان جنت کې دي نو دا هغه کسان دي چې تاسو به د دوی په باره کې دا خبره کوله او قسمونه مبخوړل چې دا خلق به الله پاک جل جلاله اسکل رحمت ور باندې ونکي ولی دای په دنیا کې قتل چې مؤمنان کمزوري حالت کې دي غریبی حالت کې دي دلوګي په حالت کې دي او کمزوري کپڑے اچولې دي نو څنګه چې په دنیا کې کمزوري حالت کې دي دای به دا قسمونه خوړل کافرانو چې دا مؤمنان وګوري آخرت کې هم داسې کمزوري حالت کې وي او الله پاک جل جلاله به پیس کله رحم نه کی لیکن کله چې جنت کې مؤمنان وویني نه دا ورته وویلی چې دغه خلق دی اوسو او دی ځان یادولو چې څنګه موږ په دنیا کې په عیش و عشرت کې یو مال او دولت ته را سره او قوت ته را سره او خلق دی را سره دک رنګ به موږ په آخرت کې مو لیکن د آخرت کې چې خپل ذلت ویني بیا ورته وویلی شي چې اوس هغه عزت مو چېرته لاړو جماعت مو چېرته لاړو قوت مو چېرته لاړو تکبر مو چېرته لاړو الله پاک جل شانه به دغه وخت کې دغه مؤمنانو ته
چې کم په دنیا کې د غربت ژوند تیر کړی دا، کم په دنیا کې د صبر ژوند تیر کړی دا، هغوی ته به وفرمایي ادخلوا الجنة، داخل شئ جنت ته اوس، لا خوف علیکم، تاسو باندې به هیڅ خوف نه وي، ولا انتم تحزنون، او نه به ګورې تاسو څه غمجن وئ. جنت ته چې سړی لاړ شي خوف څه ته وایي؟ دا خوف هغې ته ویلی شي چې را روانه زمانه کې د یو څیز یره وي، هسې نه دا نعمت رانه لاړ نه شي، هسې نه دا مال او دولت رانه لاړ نه شي، هسې نه دا کم صحت دارل الله پاک جل شانه را کړی د دا رانه لاړ نه شي. جنتیانو باندې به دا خوف نه وي، ځکه جنتیانو ته چې کم نعمتونه میلاو شي هغه نعمتونه به همیشه دپاره وي، دا یره به نه وي چې دا نعمت به رانه لاړ شي. او بل ته غم ویلی شي نو هغه په تیر شوي څیز باندې به افسوس نه وي. جنتیان به افسوس نه کوي چې یره دنیا پسې خفه شي، یره دنیا داسې وه، نه، هغوی ته به لوی لوی نعمتونه میلاو شوي وي. او دا کافران خو به افسوس کوي، ای به وایي کاش چې موږ دنیا کې نیک عمل کړی وی. نو لہذا دغه کسان چې کم جنت ته داخل شي الله پاک جل جلاله به ورته وفرمایي لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نه په تاسو باندې یره شته او نه به تاسو غمجن وئ، بلکې د الله پاک جل جلاله د طرف نه به ورته وفرمایلی شي سلام قولا من رب الرحیم، تاسو باندې سلامتیا ده او تاسو باندې سلام ده او وینا ده د هغې رب جل شانه چې هغه رحیم ذات ته، مهربانه ذات ته، د هغه د طرف نه په تاسو باندې سلامتیا ده او سلام ده در باندې. او پرشتې به راځي ښه، پرشتې به په جنتیانو باندې سلام اچوي، حورې به راځي او جنتیانو ته به سلام کوي، جنتیان به خپلو کې یو بل سره ملاقات کوي، یو بل ته به سلام وایي. بیا هلته کې ګوره هېڅ یره نشته ښه او هېڅ غم نشته، هلته کې جنت کې به بیا صرف خوشحالي خوشحالي ده. خو د جنت ته حاصلولو دپاره انسان له پکار دی چې دنیا کې د یو څو ورځې د تکلیف تېرې کړي، د الله پاک جل جلاله هغه ومني او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کم سنت مبارک تی په هغې باندې عمل وکړي، د هغې اتباع اختیار کړي، بس بیا جنت ته د انسان دپاره. او جنتیان چې جنت ته لاړ شي نو د دوی وینا به سي واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، دوی به د الله پاک جل جلاله حمد و ثنا ادا کوي چې حمد ده د هغې رب العالمین جل شانه دپاره چې هغه د تمام مخلوقاتو پالونکی ده. نو لہذا دغه کافران چې دا مؤمنان وویني نو وبه ویلی شي ورته چې تاسو خو د دوی په باره کې په دنیا کې قسمونه کول چې الله پاک جل جلاله به هېڅکله په دوی باندې رحم ونه کړي، مهرباني به پرې ونه کړي، دا د هغې رب کریم جل جلاله په دوی باندې مهرباني وکړه او دوی یې څه کل جنت ته یې بوتلل او داسې ځای کې داخل کړل چې دوی باندې به نه ګوره یره وي او نه به پسې غم وي. نو الله پاک جل جلاله دغه بیان فرمایلی ده.